العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك، أو كما قال. کتاب ریاض صالحین 150 نمبر باب شروع. باب مبارک دی کی چې د جنازې په منځ کې به کوم الفاظ او دعاګانې لوستل کیږي. په دې کې 5 نمبر حدیث ته واثلة بن الاسقع رضی الله عنه روایت ته داوی: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين. رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ سره د مسلمانانو نه په یو سړي باندې د جنازې مونځ کوو. فسمعته، ما د الله د پیغمبر نه دا دعا واورېدله، یقول چې ویل: اللهم ان فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه انك انت الغفور الرحيم. دا دعا ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واورېدله چې دی ویله. معنی دعا دا ده چې اللهم ان فلان ابن فلان في ذمتك، یا الله دا پلانکې چې د پلانکې زوی دی دا ستا په حفاظت کې دی، الله ستا په امانت کې دی او ستا په ضمانت کې دی. وحبل جوارک، الله حبل نه مراد دلته عهد دی، وعده ده. الله رب العالمین ستا د ګاوڼ او ستا د څنګ په هغه عهد کې دی، وعده کې دی، یعنی الله ستا څنګ ته روان دی، اختیار تا سره دی، ستا ذمہواری کې دی الله. فقه فتنة القبر، الله دا د قبر د فتنې او د عذاب نه وساته. وعذاب النار، د اور د عذاب نه وساته. وانت اهل الوفاء والحمد، الله ته د وفا والا ذاتی، ستا دا وفا د الله تا دا ویلی دی چې څوک په توحید باندې وفات شو زه به هغې له عذاب نه ورکوم. الله ته د وفا والا ذاتی، والحمد صفتونو والا ذاتی. اللهم یا الله فاغفر له، دې مړي ته بخښنه وکړي. وارحمه، الله ته پرې رحم وکړي. انک انت الغفور الرحیم، یا الله ته ډېر زیات بخښونکی او مهربان ذاتی. نو دا دعا دا لوستل ویل پکار دی. دا چې کله امام دغه شانته په جنازه کې سره هم تکبیر وکړي د هغې نه بعد. دا بل حدیث ته وعن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما، عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما روایت ته انه كبر على جنازه ابنه له 4 تكبيرات. یقینا دی عبد الله چې دی لوري وفات شوی و، د خپل هغه لوري جنازه کوله نو هغې باندې 4 تکبیرونه دای پې ویله، 4 تکبیرونه دای پې وکړل. فقام بعد الرابعه، نو 4م تکبیر نه وروسته وی دا لږ چوپ شو، ودرېدو. که قدر ما بین التکبیرتین، په اندازه د مابین د 2 تکبیرونو کې، دومره اندازه کې د 4م تکبیر چې وکړو نو دا دغلته چوپ شو، ډایرکټ سلام ونه ګرځو. دغلته د 2 تکبیرونو په اندازه لږ چوپ شو. څه ویله؟ یستغفر لها ویدعو. نو دغې دی عبد الله د خپل لور دپاره بخښنه غوښتله او دعاګانې ورته کولې. دغه ځای کې یعنې بخښنه ورله غوښته او دعاګانې کولې، او بیا د هغې نه بعد سلام وګرځو. ثم قال به ویله: کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصنع هکذا. وی دا ما چې کوم عمل وکړو، وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وو چې داسې کار به کوو، داسې عمل به کوو. دا کومه طریقه چې ته ما وښوده دا زما خپله طریقه نه ده، ګوره دا د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه ده. 4 تکبیرونه ویله، هغې نه بعد یې ډایرکټ سلام ونه ګرځو، لږ چوپ شو، او د هغې هغه چوپوالي کې څه کول، هسې چوپ نه شو، د لور دپاره بخښنه غوښتله او دعاګانې ورته کولې، به یې سلام وګرځو. وفي روایه، بل روایت کې راځي: کبر 4، وی 4 تکبیرونه وکړل د غلور په جنازه کې. فمکث ساعتا، وی دا یو ساعت یعنی څه وخت دا دغلته چوپ دغه شانته وخت تیر کو. وی حتی ظننت انه سيكبر 5، وی تر دې چې ما ګمان وکړ چې کېدی شي دا 5م تکبیر کوي، دا 5م تکبیر کوي. ثم سلم، وی به سلام وګرځو د چوپای نه وروسته. عن یمینه، ښي طرف ته، وعن شماله، او ګس طرف ته. یعنی لږ چې چوپ شو نو بیا د هغې نه باید څه وکړو؟
خي طرف او ګس طرف هغه ته سلام وګرځو فلما انصرف نو کله چې دا وګرځیدو دې مانځنه را وګرځیدو جنازې نه قلنا له موږ ورته ویل صحابه وی ما هذا دا تاسو وکړل دا تا څنګه عمل وکړو فقال غي ویل اني لا ازيدكم على ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع وما تاسو ته کوم زیادت نه دی کړی په هغه طریقه باندې ما د باغ طریقه باندې چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ملدل دي او هغه کوم عمل کړی دی ما د الله د پیغمبر په کردار او په عمل کې کوم زیاتواله دانه دی کړی او هکذا صنع رسول الله صلی الله علیه وسلم یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی ما څنګه وکړو دا ما د ځان اندي کړی څلور تکبیرونه مې وکړه هغه نه بعد لک چوب شوم او هغه نه بعد مې دغه شانته سلام څکو هغه مخې طرف او ګس طرف ته مې سلام وګرځاو دلته یو څو خبرې یاد ساتل پکار د جنازې منځو اوله خبره دار چې د جنازې په مانځ کې سلام ګرځول دا په کومه طریقه باندې سلام ګرځول دا پکار دی ابن عثیمین الله فرمایي اوله خبره خدا ده چې سلام ک دواړو طرف ته وګرځي په دې معنی یعنی په دې معنی الله تعالی ثواب درکړي او که یو طرف ته وګرځي په دې معنی الله تعالی ثواب درکړي دواړه مسلې صحیح دي خو ډیر افضل او بهترینه خبره چې پکې ده ابن عثیمین الله فرمای وېدل ته اختلاف پکار نه دی ګورا چې څوک یو طرف ته سلام ګرځي نو هغه په دې نورو باندې رد کوي او څوک دوه طرفونو ته سلام ګرځي هغه په یو سلام باندې رد کوي نو بهترینه خبره وېدا ده ابن عبد البر په خپل کتاب الاستذکار کې ذکر کړی دی فجمهور اهل العلم من السلف والخلف على تسليمه واحده وټول علما چې کوم دي که مخکینی علما دي که رستنی علما دي دې ټول په دې باندې اجماع کړل چې سلام په جنازې په مانځ کې یو طرف ته سلام دی دویم طرف ته سلام دا په صحیح حدیثونو کې دا ثابت نه دی او دغه شان د ابن قیم الله په زاد المعاد کتاب کې ذکر کړی دی چا دغه نه تاسو کې امام احمد رحمه الله چا تاسو کو وتا ته پته شته چې کوم صحابي هغه دغه شان دو سلام ګرځولي په جنازې مانځ کې چا تاسو کو نو دی ویلا نه به ته پته نشته چې کوم صحابي دو سلام ګرځولي ولكن عن 6 من الصحابه انهم كانوا يسلمون تسليمه واحده وما تدشبغ صحابه دا خبر را رسیدلې ده د شپږو صحابه کرامو د جنازې ما ته معلومي دي موږ ته دا خبر را رسیدل چې هغه یو سلام ګرځولې دي یو طرف ته سلام ذکر دي دا ګرځولې دي او څنګه خفيفه عن يمينه ګوره یعنی په ورو आवाज باندې ګرځولې دي تیز आवाज نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته یعنی په ورو आवाज باندې ګرځولې دي شپږ صحابه کرام څوک دي عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس ابو هريره واثله بن اسقع عبد الله بن ابي اوفا زيد بن ثابت دا او امام بیهقی وی سلور ما ته معلوم دلس په پورش سلور څوک دي وی جابر علي بن ابي طالب دي جابر بن عبد الله دي انس بن مالك دي ابو امامه ابن سهل بن حنيف دي مدلس صحابه کرام څه ثابت ته یو سلام ثابت ته چې یو طرف ته سلام څه کړی دي ګرځولې دي بل طرف ته اسمه ګرځولې دي یو سلام د دین ثابت ته دا کوم د حدیث ذکر شو نو په دې حدیث په حدیث کې مختلاف دا حدیث ټیک دی که صحیح دی که صحیح نه دی امام الباني چې هغه ته حسن ویل حدیث وی حسن دی خو نور علما وینا وی دا حدیث کوم حدیث مکه ذکر شو زموږ د کتاب کې وی دا حدیث کوم ذکر دی کې دو سلام ذکر دی خي طرف او چپ طرف ذکر شو وی دا حدیث کې کمزوري شته وی په دې سند کې یو ابراهیم الهجری په نام باندې کسته هغه کمزور دی دا روایت هم ټیک نه دی فلهذا رسق صحابه کرامونه د لس صحابه کرامونه یعنی یو سلام ثابت ته نو ډیر صحابه کرام خبره به سړی ومني هغه عمل چې ډیر خدای به سړی په هغه باندې عمل وکړي کنه هغه خبره ډیره خدا چې هغه ډیر صحابه کرامونه چې دا کوم نمونه مونږ ذکر کړل دا په زاد المعاد کتاب اول جلد په 309 نمبر صفحه کې دا خبره موجود ده نو دا خبره ډیره ټیک ده چې یو طرف ته سلام دی که دواړو طرفونو ته څوک ګرځي نو دې سره دغه شان ته تبه څه کې تبه خلاف نه کې چې دا تا غلط کار وکړو هغه مشته ده خو په کمزوري درجه کې هغه ثابت دی بل مسله دا چې موږ تاسو اکثر ګورو په دې کې د عوام الناس ډیر زیات دغه شان ته په سوچ کې موږ څه وکړو دا تکبیرات سره لاسونه اوچتول دا موږ څنګه چلو اخترونو کې دغه شان ته د جنازو په تکبیرونو کې موږ څنګه چلو کو په دې کې خو اختلاف نشته چې اول تکبیر کله موږ تاسو کو لاس چتو دي کې ټول علما بس بالکل که احناف دي که شوافع دي که امام مالکین دي که حنبلین دي ټول په دې باندې اتفاق دی راشته اول تکبیر صلی الله چتول داشته دي اما دویم په نورو دغه دریو تکبیرونو کې لاسونو چتول څنګه دي شته کنيشته امام رفع الله فرمایي امام مالک مسرده چې داشته ظاهر د حدیث ته ګوري
خو امام شافعي او حنابلة سوي نشته دی و سنت عمل هغه وی امام حنیفه فرمایي و په اول تکبیر کې شته په نور تکبیرونو کې نشته د لاس اوچتول لا اوچتول دا نشته دی خو شوافع وی امام او حنابلة وی ويسن ان يرفع يديه في كل تكبيره ودا سنت عمل ده چې ار تکبیر سره موږ لاس اوچت کو ار تکبیر سره موږ لاس اوچت کو ابن باز وی دغه چا د ابن عثيمين وی ابن باز ولا فرمای په فتاوا کې وی السنه رفع اليدين مع التكبيرات الاربع كلها وی سنت عمل دار چې ټول تکبیرونو سره لاسونه اوچت شي دا خو د مولا خبره به سمون نوزو چا ویلی هغه وی د عبد الله بن عمر نم ثابت دا عمل او د عبد الله بن عباس نم ثابت دا عمل حواله غواړي دار قطبی د ورشه د عبد الله بن عمر دغه شانت اثر موجود دی چې هغه جنازه کله ار تکبیر سره لاس اوچت کړی او صحیح روایت ته صحيح روايته ابن عثيمين الله فرمای القول الصحيح أنه يرفع يديه في كل تكبيرة لأنه صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ابن عثيمين الله في مجموع فتاوى ولا سم جل يوسف سلو سم نمبر صفحه کې سوي ویسې خبره ده چې ار تکبیر سره شي لاس اوچت شي ځکه دا عمل د عبد الله بن عمر دی عبد الله بن عمر خو ځانه کار نه کوي الله پیغمبر به دې څه دا عمل کوي ار تکبیر سره څه کړی دی لاس اوچت کړی دی اخترونو کې بسنګ چل کو اخترونو کې الته ابن باز الله فرمای بخپل فتاوا کې ویرونو بهترین اول خبره خدا ده کلاس تی اوچت کم مونږ کی کلاس تی اوچت نکم مونږ کی یو بل باندې اعتراضات نه کو خو بهترین خبره ده وای چې په جنازي تکبیرونه دی پاغي کې لاسونه باید اوچت شي او کدا اخترونو تکبیرونه پاغي کې باید لاسونه اوچت شي ولی ما فعل ذلك بعض الصحابه وبعض الصحابه وذكر زل الصحابه الكرام دا کړی دی ودل ذلك على انه فعل النبي صلى الله عليه وسلم دا صحابي چې کم کار کوي ودا په دې خبره دلیل دی چې دا د الله پیغمبر کړی دی ځکه دې کې اجتهاد ضرورت نشته دی نو د اخترونو په مانځ کې پختونو په تکبیرونو کې هم لاس چتول ار تکبیر سلام چتول دا ثابت کی او د جنازه په تکبیرونو کې هم لاس دا ثابت دی بل موضوع لنډوي چې هغه دا چې دا جهري جنازه په جهر باندې مولوی صاحب لګي امام لګي او دغه شان ته پټ لګي په دې کې اوس کومه بهترینه طریقه ده دام یا ساتل پکای زمونږ چې سونه علم د سونه پوهه ده جمع د سعودي علماء فتاوا کې دا خبر را نقل کړی ده او دا خبره ټیکم ده هغه وی چې والقراءة في صلاة الجنازة يسن أن تكون سرا لا جهرا وسنت عمل د جنازې په منځونو کې دار چې دا پټ ویل شي دغه د الله د پیغمبر جهري جنازه نه ده نقل صرف د عبد الله بن عباس نه جهرا نقل دغه جهرا ور جنازه وکړه جهرا جنازه وکړه او د الله پیغمبر نه وکړي به چې کله سلام وګرځاو صحابه کرام ته څه ویلا وانما جهرت بها لتعلم انه هكذا ودا جهر ما ځکه وکړو لکه استاد شاګرد ته تعلیم ورکړي د مسلې دي سی ویوا تاسو ته خودره جنازه دي کوي یعنی عبد الله بن عباس سوی اکثر عبد الله بن عباس جهران جنازه کړله هغه هم څه لپاره کړی دی بارنه کوي چې دا عمل د الله پیغمبر دا سره د خپل کار وضاحت صحابه کرام متور کړل و انما جهرت بها لتعلم انها كذا و دا جهر ما په جنازه باندې زکو کو چې تاسو پوښتنه چې دا څه سمې زده کوي جنازه زده کوي نو به علما ذکر کوي نو دا څوک چې جهران جنازه کې داخلاف د صحیح سنت دی دا خلاف ده صحیح سنت دی په کاردار جنازه وشي پټو شي کچرته یو ټیم سره کلاو کی مولوی سے به کلاو کی چې خلکو ته پته ولګي چې د اجازه کې څه ویل پکار دي تعلیم د خلکو د پاره نو خیر د پروا نه کوي خیر دې پروا نه کوي او عبد الله بن عباس ذکر کوي وې کچرته مولوی سے ولاړی واغله د سلو ځان سر لګي کنه چې صرف د خواته کسانی اوري وې د صحابه کرامو نقل دی چې د الله پیغمبر دغه شانته عمل کړی دی نو که سړی دومره تیز وي چې دا صرف ستا خواته د اول څپې ځنې کسانی واوري نو د دام په چا باندې جنازه دغه شانته ګډوډ کیږي نه عبارت به ګډوډ کیږي نه نو که څوک دې عملو کې دام ټیک دی صحابه کرامو دا ثابت دی خلاصه دا شو چې جنازې تکبیرونه کې څو تکبیرونه دي سلور تکبیرونه دي او من چې کله اول تکبیر کو نو صوت فعالت الت ثنا دعاء نشته دعاء الاستفتاح الت نشته دایرک بعوذ بالله بسم الله او صوت فاتحه او به سورۃ ویل به دویم تکبیر مولوی صاحب کې دویم تکبیر چې هغه په نبی صلی الله علیه وسلم درود دی اللهم ربنا بك نشته انك حمید مجید دغه دی پوره دی دریم تکبیر چې کله وشو التبا د مړي د پاره دعاګانې کوي دعاګانې چې دلته ذکر شوې دا غینه بعد مولوی صاحب دا ډیره صحیح خبره ده کسره ډایرک سلام واړی یم دام دغه شان ته جوړ میونه کو ډایرک سلام بالکل ګرځولې شي ډیر سنت عمل
ډیره خبره چې دا سړی دغه ته چوپ شي اواز چوپ نشي باید هغه د مړي د پاره څو کی دعاګانې وکي او دغه د پاره بخنه وغواړي دغه نه بعد څو کی بهترینه خبره ده چې یو طرف ته سلام دا وګرځي هغه اواز کې رواله مراولي او دغه شان یو سلام دغه ته ثابت دی. بل مسله دا ذکر شي ار تکبیر سره لاس اوچتول دا بهترین عمل ده که څوک اوچت نه کی پاغه به څوک رد نه کوي کاغه سم جنازه دغه شان ته کیږي او سری جنازه دا سنت عمل ده سنت طریقه ده که کله کله تیز وشي خلکو تعلیم لپاره په دې کوم با دانشته دغه عبد الله بن عباس کړی دی. وصلی الله علی نبی